سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وایاست. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته په پای نیټورک کې په سکیورټي سرکل باندې غږیږم او دغه راز دا به در وښیم چې په سکیورټي سرکل بشپړولو سره څرنګه ګټه 2 برابره کړو او اکاونټ خوندي کړو. دې لپاره زه راځم پای نیټورک اپلیکیشن اوپن کوم. دلته ګورئ ما په اکاونټ کې دغه اپشن دلته فعاله ده. د سکیورټي سرکل مې 100% بشپړ کړی ده او دغه نښه دلته راغلې ده. که چیرې تاسو تر اوسه پورې دغه سکیورټي سرکل نه وي پوره کړی، دغه نښه او دا فیصدي به دلته نه راځي. او دغه اپشن د 3 سیشنو وروسته، یعنې له 3 شپو ورځو وروسته 3 شپو ورځو وروسته دغه سکیورټي سرکل اپشن تاسو ته راځي، یعنې انلاک کېږي او بیا له هغه وروسته تاسو کولی شئ کسان را اډ کړئ، دغه سکیورټي سرکل بشپړ کړئ. د دې لپاره زه راځم دلته په دې کونج کلیک کوم، رن پای ته راځم. دلته ګورئ دا کنټریبیوټر کې دغه ایډیټ سکیورټي سرکل اپشن ما په اکاونټ کې فعاله ده. نو زه په دې باندې کلیک کوم. دلته ګورئ دا د سټرانګ راغلی دی، یعنې 0.10 پلس، یعنې تر 0.10 زیات کوینز یا هغه پای کرنسي ماته په ساعت کې د سکیورټي سرکل په خاطر باندې ما اکاونټ ته ګټه راځي. نو دغه کسانو د رازیاتولو لپاره دلته 2 اپشن دي. دغه دویم اپشن چې د اډ فرام کانټاکټس، په دې دویم اپشن کې که چیرې تاسو داسې څوک پیژنئ چې هغه په موبایل نمبر باندې پای نیټورک کې اکاونټ جوړ کړی وي، نو هغه موبایل نمبر بیا را اډ کړئ او دا کس به دلته را اډ شي. او که چیرې بیا تاسې داسې څوک نه پیژنئ، نو هغه کسان چې له تاسو سره په ټیم کې دي یا هغه کس چې تاسې د هغه په انویټیشن کوډ باندې خپل اکاونټ جوړ کړی در اډ به کړئ. نو زه په دې اډ ان ایگزیسټینګ پای یوزر باندې کلیک کوم. دلته ګورئ دا ډېر کسان دي له ما سره، ځکه ما په انویټیشن کوډ باندې ډېرو کسانو اکاونټ جوړ کړی دی. که چیرې تاسې تر اوسه چې تاسې په انویټیشن کوډ باندې چې اکاونټ جوړ کړی، دلته به یوازې هغه کس وي چې تاسې د هغه انویټیشن کوډ خپل اکاونټ جوړولو لپاره کار کړی، نو هغه کس به را اډ کړي. او که غواړئ چې سکیورټي سرکل مو بشپړه سي، 100% بشپړه سي، نو 4 کسان به نور اډ کړي. 4 کسانو ته به په خپل انویټیشن کوډ باندې اکاونټ ور جوړ کړئ، بیا به دلته را اډ کړئ. د انویټیشن کوډ مالولو لپاره به دلته په دې کونج کې دلته کلیک وکړئ، دلته پروفایل ته به راسئ او دغه ستاسو انویټیشن کوډ ده. او کله چې مې 15 کسان را اډ کړلو، دغه تغییرات به بیا پر روان سیشن کې دغه کې راځي، یعنې دا ګټه د تاسې ګټه به پر روان سیشن کې 2 برابر کړي. اوس ګورئ د ما مثلا دغه سیشن هر سیشن 40 ساعته ده، ګوره 30 دقیقې 40 ثانیې پاتې دي. نو کله چې که زه تغییرات دلته په دې سکیورټي سرکل کې راولم، تغییرات به په را روان سیشن کې 30 دقیقې وروسته شروع کېږي، په هغه کې به دغه تغییرات اپلای کېږي، یعنې راځي به. او کله چې اوسنی سیشن پوره سو، تاسو به دغه اپشن راځي، بیا په دغه دلته په دې ماین باندې کلیک وکړئ. تاسو به پیسې ګټل شروع شي او تغییرات به راشي. دلته ګورئ دغه 2 چنده ګټه چې زه وایم دا څنګه کار کوي. ګورئ دلته له ما سره په ټیم کې 181 کسان دي، چې 89 کسان اوس پکې فعاله دي، یعنې پیسې ګټي. هغه کسان چې په دې اپلیکیشن کې فعاله دي، دغه اپلیکیشن په خپل اکاونټو کې فعاله دي، دغه اپلیکیشن ته هر 4 ساعته راځي او دغه سیشن وروسته دغه ټاپ اپشن چې په مخکینی ویډیو کې مون په دې باندې خبرې کړې وي، دغه اپشن وهي او یعنې پیسې ګټي. فعاله کاروونکي دي. ګوره اوس 93 کسان اناکټیو، یعنې غیر فعاله دي، پیسې نه ګټي. صرف په فعالو کسانو باندې تاسو ته پیسې درکوي چې تاسو را دعوت کړي دي. دلته ګورئ 0.10 جمع 0.10، یعنې 0.10 ماته د خپل د کسانو په سر باندې راکوي او 0.10 بیا دغه سکیورټي سرکل په سر باندې راکوي. چې دا 0.10 او 0.10 0.10 کېږي، بیا په 25% کې ضربېږي، بیا په 9 کې ضربېږي. نو څونه چې تاسې کسان زیات وي او په سکیورټي سرکل کې 15 کسان وي، هغونه به تاسې ګټه زیاته وي. اوس دلته که چیرې ما دا سکیورټي سرکل کې 15 کسان نه وای، دغه ګټه به 4.50 دا به نیمایي وای، خو ما ته نیمایي صرف په د سکیورټي سرکل باندې راکوي. دلته ګورئ دغه 9 ضرب 25 بیا ضرب په دغه 0.0 کې دا کېږي 4.20 او بیا ورسره جمع کېږي دغه 0.10 دغه موږ ته راکوي. بیا له دې موږ د سکیورټي سرکل فعاله کړو او یا نور کسان اډ کړو، موږ ته 0.10 دغه راکوي، کوینز راکوي، چې هغه له دې سره جمع کې
4.50 کېږي. دا و د سکیورټي سرکل په اړه ویډیو. دا د ویکس ویډیو خوښه شوې کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ. کوم چینل تر اوسه نه سبسکرایب کړی چینل د سره سبسکرایب کړئ او د روانو ویډیوګانو په تمه اوسئ. پر روانو ویډیو کې به ان شاء الله په د اکاونټ په تاییدي باندې خبرې کوم چې څه وکړو چې په راتلونکي کې د اکاونټ په تاییدي کې له مشکل سره مخ نه شو او یا اکاونټ هم بلاک نه شي. تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.